د شهزادي نورالعین اوښکې د سلطنت دپاره یوه غټه خزانه وي، خو د هغې د پلار یوه غلطه فیصله او د وزیر لالچ د هغې نه د هغې ټولې خوشحالیانې واخلي. د کهانۍ په شروعات کې موږ ګورو چې سلطان اسفندیار او د هغه ښځه مهنور ډیر زیات خوشحاله وي، ولې چې هغې له الله تعالی ډیره موده پس یوه لور ورکړې وي چې په دغه دوران کې یو فقیر راشي. فقیر د شهزادي نور په سر لاس کیږدي او بادشاه ته ووایي چې دا ماشومه د نورو ماشومانو نه ډیره زیاته مختلفه ده او د دې هره یوه اوښکه ستا د بادشاهت او د دې سلطنت لپاره یو امتحان دی. د دې د سترګو نه به د اوښکو په ځای قیمتي هیرې پیږي. سلطان اسفندیار چې دا خبره واوري نو هغه ډیر زیات حیران شي او هغه دا سوچ کوي چې دا فقیر زما لور ته دعا وکړه. یوه ورځ چې شهزادي نور لوبې کوي او زخمی شي نو د فقیر خبره رښتیا شي او د هغې د سترګو نه د اوښکو په ځای هیرې راغورځېږي. بادشاه چې دا هر څه وویني نو هغه ډیر زیات خوشحاله شي چې د هغه د لور اوښکې یوه غټه خزانه ده. خو ډیر زر دا خبر د بادشاه وزیر چنګیز خان ته ورسي. وزیر بادشاه ته وایي چې د شهزادي نور اوښکې د هغې دپاره یوه غټه خطره ده او مونږ لا پکار دی چې هغه په یو شیش محل کې محفوظ کړو. بادشاه د وزیر خبره ومني او شهزادي نور هغه ته حواله کړي. وزیر شهزادي په شیش محل کې قید کړي او هغې لا قسمه قسم تکلیفونه ورکول شروع کړي. هغه کله د هغې مخکې د هغې د خوښې مرغۍ مړوي او کله هغې ته په دروغ وایي چې بادشاه او ملکه مړ شوي دي، چې په دې سره شهزادي جاړي او د هغې د سترګو نه د اوښکو په ځای هیرې بهیږي. د شهزادي په اوښکو د ملک خزانې سیوا کیږي خو د هغې زړه ماتیږي. هم په دغه سلطنت کې یو غریب هلک اوسیږي کوم چې د خاورو نه مختلف قسم کلونې او لوښي جوړوي. د هغه هلک په لاسونو کې داسې جادو وي چې هغه کومه کلونه جوړ کړي نو داسې ښکاري چې هغه به اوس په ګرځېدو شي یا به په هوا کې والوزي. سلمان ډیر بهادر او نیکدله هلک وي او هغه اکثر د خپلو ملګرو نه د شهزادي کیسې اوري. د ټولو خلکو دا سوچ وي چې شهزادي د دنیا د ټولو نه خوش قسمته جنۍ ده. د هغې په جړه هم هغې ته هیرې ملاویږي، خو سلمان هغې ته وایي چې هغه د دنیا د ټولو نه بدقسمته جنۍ ده، ولې چې د هغې د درد قیمت لګول شي او د دې نه بله غټه بدقسمتي نه وي. د سلمان په زړه کې د شهزادي نور دپاره احساسات مختلف وي. هغه شهزادي آزاده لیدل غواړي. یوه شپه سلمان په بیگ کې څه کلونې واچوي او محل طرف ته روان شي. د محل نه چاپیره ډیر زیات سپایان ولاړ وي، خو هغه ډیر په چالاکۍ سره محل ته دننه لاړ شي. هر کله چې سلمان د شهزادي حالات وویني نو د هغه زړه ډیر زیات خفه شي. هغه څه چې د چنګیز خان کسان شهزادي په زور جړوي او د هغې د سترګو نه چې د اوښکو په ځای کمې هیرې بهیږي نو هغه راغونډوي. کله چې سپایان لاړ شي نو سلمان شهزادي خواله لاړ شي. د هغه په لیدو سره شهزادي ډیره زیاته ویریږي او د هغه نه تپوس وکړي چې ته د غلا دپاره راغلی. سلمان هغې ته وایي چې که زه غل وې نو ما به د ځمکې نه هیرې اوچتولې، زه خو ستا د اوښکو لیدو دپاره راغلی یم چې دا واقعي ارزانې دي چې د دې ګټو دپاره وبهیږي. شهزادي چې دا خبره واوري نو هغه ډیره زیاته حیرانه شي، ولې چې چا په اول ځل د هیرو نه سیوا توجه هغې لا ورکړې وي. شهزادي هغه ته وایي چې که ته وزیر دلته ولیدې نو هغه به تا مړ کړي. سلمان د خپل جیب نه یو تیتلی راوباسي کوم چې ډیر زیات پړکېدونکې وي. شهزادي چې هغه تیتلی وویني نو د هغې په مخ ډیره موده پس خندا راشي او په سترګو کې یې اوښکې راشي، خو دا ځل دې اوښکو نه هیرې نه بلکې د ګلاب پاڼې جوړې شي. سلمان هغه پاڼه راوالي او هغې ته وایي چې ستا خوشحالي د دې هیرو نه زیاته قیمتي ده. دغه شان سلمان هر شپه د شهزادي خواله راځي او هغې لا مختلف قسم د خاورې کلونې راړي. په دغه دوران کې هغې دواړه یو بل ته ډیر نږدې شي او یو بل سره یې مینه پیدا شي. د سلمان د ملاویدو نه پس شهزادي جړه پریږدي او د هغه انتظار کول شروع کی او په محل کې اوس د هیرو په ځای د ګلابو پاڼې پرتی وي. دې لیدو سره چنګیز خان ډیر زیات حیران وي او هغه په محل کې جاسوسان ولګوي. یوه شپه چې سلمان شهزادي لا د خاورې بانسوري راوړې وي
او هغه غږوي نو په دې کې چنګیز خان او د هغه سپایان راشي. سلمان گرفتار کړي او قید کړي. په دغه دوران کې اسفندیار ډیر زیات کمزوري شوی وي او په سلطنت د چنګیز خان حکومت وي. بل ورځ چنګیز خان د سلمان د سر قلم کولو اعلان وکړي چې شاهزادګۍ په خپل سترګو د سلمان سر قلم کول وویني نو هغه به ډیر زیات اوجاړي. د هغې د سترګو نه به ډیرې زیاتې هیرې وبهیږي. سلمان په قیدخانه کې یوازې ناست وي او هغه د قیدخانې د خاورې نه واړه واړه بوتان جوړ کړي. هر کله چې سپایان دروازه کلاو کړي او سلمان د ځان سره د سر قلم کولو دپاره میدان ته بوزي نو هغه په خندا شي او دغه وخت هغه ټول بوتان په حرکت کې راشي او د سپایانو خپو سره اونخلي او ټول سپایان را وغورځيږي او سلمان د هغه ځای نه وتښتي. د چنګیز خان ټول سپایان سلمان پسې لګېدلي وي چې په دغه دوران کې سلمان د جیب نه یو 2 ګولۍ راوالي او په ځمکه یې راوبغي او د هغه ځای نه اور او لوګي شروع شي. سلمان د چنګیز خان سپایانو سره د خاورو په سیزونو جګړه کوي چې په دې کې چنګیز خان ډیر غوسه شي او په خپل د سلمان مخلا راشي. سلمان د ځمکې نه خاورې راوالي او چنګیز خان په سترګو ولي چې په دې سره چنګیز خان بالکل لوند شي. په دغه دوران کې شهزادي نورالدین خپلې رسۍ وشلوي او د سلمان طرف ته منډه کړي. په دغه وخت چنګیز خان خپل سترګې صفا کړي او په شهزادي حمله کوي چې په دغه وخت کې عجیبه کار وشي. د شهزادي د سترګو نه اوښکه لاړه شي خو دا اوښکه نه هیره وي او نه د ګلابو پاڼه بلکې دا اوښکې د تیزابو وي. د چنګیز خان خپه چې په هغه تیزابو کې راشي نو هغه وښویږي او د هیرو په ډیری پریوزي او په هغه هیرو د هغه سټ مات شي او مړ شي. سلطان اسفندیار د خپلې لور خواله راشي او هغه د خپلې سینې ته راجوخته کړي او د هغې نه د خپلې غلطې فیصلې معافي وغواړي او دغه شان د سلمان او د شهزادي نورالدین واده وشي. بادشاه او د ملک ټولو عوامو ته د فقیر خبره رښتیا ثابت شي چې د شهزادي اوښکې د ټول سلطنت لپاره یو امتحان و. وزیر کم چې د هیرو او جواهراتو ډیر زیات لالچي وي هغه نن په هغه هیرو د پاسه مړ پروت وي. د بادشاه د غلطي فیصلې هغه ته دا سزا ملاو شي چې د هغه نه حکومت قبضه کړي شي او د هغه په لور نورالدین او په هغه ډیر زیات ظلم کولی شي. بل طرف ته سلمان کم چې ډیر زیات غریب وي او د ښارو نه لوښي جوړوي هغه ته د خپلې مخلصۍ صله ملاو شي او بادشاه هغه ته د خپلې لور شهزادي نورالدین په وجه خپل ټول سلطنت حواله کړي او دغه شان د سلمان او د نورالدین په پادشاهت کې ملک رز تر رزه ترقی کول شروع کړي. ګرانو کتونکو کچري زموږ دا ویډیوګانې ستاسو خوښیږي نو دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاويږي. شکریہ.